د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د داخلي تولیداتو او سوداګریزو توکو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. نمایشگاه حدودا 3 روز میشه که امروز روز سومش از برگزار شده. یک روز دیگه هم فردا برای 4 روز برگزار شده بود. محصولات طبیعی از سالای وطن است، از مختلف جای، از هرات، از جلال آباد، از بدخشان. دیگه معجون است که خود ما ترکیب میکنیم. دیگه خوب است. البته کابل کې کانټیننټل هوټل ته راغلی یو، ښه راشتې ساعت مو تېر دی، خلک هم راغلي دي. په دغه ملي او نړیوال نندارتون کې د هیواد داخلي تولیدات، سوداګریز توکي او د میرمنو لاسي صنایع او د افغانستان وچې او تازه میوې همدارنګه زراعتي محصولات نندارې ته وړاندې شول. ما اینجا محصولات ما را امروز به فروش آوردیم که محصولات ما از قبیل دسکول است و چوری و کمان اینا می باشه که ما کل از ایره کار دست است. مربافی همش کار دست است و در قالی مربافی ما نقاشی هم داریم که نقاشی میکنیم، همچنان خیاطی هم است که را خود ما پیش میبریم و با ترا میخوایم خود ما خودکفا باشیم. به خاطر از این محصولات ما خود ما جور میکنیم، تهیه میکنیم و در نمایشگاه ها و همچنان در بعض نهادها به فروش میرسانیم. موږ په یو جنس تولیدو د پاکستان نه راوړو، د ساختماني په بخش کې استفاده کیږي چې نوم یې HD پټي دی، د فیلینګ مربوط کیږي، نو دغه جنس دی. دا خو یو نمایشګاه خو په دې اساس کې دغه کیږي، برګزار کیږي، په دې کې عام خلکو د تجارانو سره مستقیما ناسته پاسته کې مخامخ لیدنه کیږي د یو بل نه. نو په دې اساس باندې زموږ د تبلیغات ډیر کیږي، نو د تبلیغاتو په اساس باندې زموږ د تجارت دغه زیات کیږي. په دغه نندارتون کې د ګاونډیو هیوادونو سوداګرو هم ګډون کړی و. کمپانی نیلمار 13 سال میشه در افغانستان فعالیت میکنه. اولین کمپانی است که برند آیسو رو در افغانستان آورد و بالاتر از 5000 کلاینت داریم که 1000 کلاینت ما دوامدار تمام سرتیفیکیت خود را اپدیت میکنه و در این زمان ما خدمات ایزو را از USA امریکا و UK لندن و همچنین ایندیا برای سایر کمپانی ها میگیریم. در این زمان اگر ما در مورد آیسو یک کمی معلومات بدم که برای تمام دوستان هوایدار شود که برای کسایی که معلومات در مورد آیسو ندارن که آیسو چی است. خود ISO به معنای International Organization for Standardization، یعنی یک سازمان بین المللی غیر دولتی که در راستای تدوین و صدور استانداردهای بین المللی فعالیت میکنه که امروزه بالاتر از 164 کشور دنیا عضویت سازمان را داره که از افغانستان هم جز اعضای اصلی نه ولی به عنوان عضو فعال سازمان فعالیت میکنه. دا یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې څو ځله دا ډول نندارتونونه د هیواد په مرکز کابل او ولایتونو کې جوړ شوي چې د سوداګرۍ په وده یې ښه اغیز کړی دی.